درې کارونه داسې دي چې د رمضان مبارک د میاشتې د راتلو نه مخکې دا درې کارونه ډیر ضروري او لازمي وکړي. ځکه چې دا درې کارونه داسې دي چې چېرې دا موږ وکړو نو یقیني طور پر د رمضان مبارک په میاشت کې موږ تاسو ته چې کوم فایده ده چې کوم مقصد دی د رمضان مبارک د میاشتې هغه موږ تاسو ته حاصل شي. که چېرې دا درې کارونه موږ ونکړو نو یقیني طور پر د رمضان مبارک چې کوم برکات دي چې کوم مقصد دی هغه بیا موږ تاسو ته نشي حاصلېدی. نو یقیني طور پر دا درې کارونه کم دي. په دې حواله سره دا پیغام لازمي واورئ. هر زنانه نارینه دا پیغام دی په غور سره واوري او د رمضان مبارک میاشت کې څو ورځې پاتې دي لیکن د دې نه مخکې چې موږ دا درې کارونه وکړو ان شاء الله تعالی د رمضان مبارک په میاشت کې موږ تاسو ته څه مسایل هم نه وي او د هغې نه علاوه د رمضان مبارک چې کوم اصل مقصد دی هغه به موږ ته حاصل شي او د رمضان مبارک چې کوم د فایده ده د رمضان مبارک د میاشتې نه چې کوم فایده ده هغه به بھرپور طریقې سره موږ چې کوم دی حاصل کړو. که چېرې موږ د درې کارونه د اوس نه وکړو. اول توبه. هغه ټول ګناهونه چې کوم موږ کړلي ظاهره خبره د انسان د ګناهونو بدله ده. نو د رمضان مبارک د میاشتې نه مخکې د ټولو ګناهونو توبه. ظاهره خبره د بعض ګناهونه داسې دي چې که چېرې د رمضان مبارک په میاشت کې انسان هغه ګناه کوي نو یقیني طور پر د داسې انسان بیا مغفرت نه کېږي. چې کوم انسان د هغې ګناهونو توبه نه کوي د رمضان مبارک د میاشتې نه مخکې توبه ونه کړي نو د رمضان مبارک په میاشت کې د هغه بیا مغفرت نشته. اوس مثال طور پر شرابي دی د مور پلار نافرمان دی دغه شانتي په زړه کې بل مسلمان ته حسد کینه ساتي او د هغې نه علاوه بدنظري کوي. ظاهره خبره ده ډېر څه ګناهونه دي لیکن دا درې ګناهونه خاص کر کې شرابي د مور پلار نافرمان او دغه شانتي په زړه کې د بل مسلمان لپاره کینه ساتي حسد ساتي. دا داسې ګناهونه دي چې د رمضان مبارک په میاشت کې د دې مغفرت نشته. او د دې نه علاوه هغه ټول ګناهونه زنا شوه بدکاري شوه د سترګو زنا شوه چې کومه ته بدنظري ویلی کېږي دا بیماري ډېر عام ده نن سبا کې د هر سړي په لاس کې موبایل دی د دې نه توبه استغفار کول دي خپل زړونه صفا کول دي نور مسلمانانو ته کینه حسد بغض دا د دې نه چې کوم دی زړونه صفا کول دي. که چېرې په زړه کې کینه وي حسد وي بغض وي نو د داسې انسان الله رب العزت ګورې مغفرت نه کوي. د دې نه توبه وباسل دي او د هغې نه علاوه بدنظري وغیرہ یا نور څه بدکاري کې نشو تماشو کې یا دغه شانتي په سودو کې یا دغه شانتي چې څومره ګناهونه دي هغه ټول ګناهونه چې په کم ګناه باندې ظاهره خبره ده په هر ګناه باندې الله رب العزت خفه کېږي ناراضه کېږي نو د هغې ټولو ګناهونو توبه استغفار د رمضان مبارک د میاشتې راتلو نه مخکې د هغې نه موږ توبه وباسو. او چې توبه وباسو ظاهره خبره ده زمونږ ټریننګ به وشي. ظاهره خبره ده چې هغه ګناهونه موږ نه کوو نو چې کله رمضان مبارک شروع شي نو موږ اټومیټیکلی زمونږ به عادت جوړ شوی د هغې ګناهونو نه د بچ کېدو. د انسان فطرت دی د انسان دا جسم داسې جسم دی چې دا څنګه عادت کوي دغه شانتې عادت کېږي. که چېرې په ښه کارونو باندې عادت کوي نو دغه شانتې عادت کېږي. که چېرې په ګناهونو په کارونو باندې عادت کوي نو دی بیا یقیني طور پر د ګناهونو چې کوم عادت دی هغه انسان ته بیا وشي. نو بهرحال که چېرې موږ د رمضان مبارک نه مخکې موږ توبه وکړو دغه ګناهونه پرېږدو لږ موږ تاسو ته مشکلات وي لیکن آهسته آهسته چې کله رمضان مبارک نږدې شي شروع شي نو کافي حده پورې به موږ په هغې ګناهونو باندې چې کوم قابو دی هغه به حاصل کړی وي او د هغې ګناهونو نه موږ تاسو ځان بیا بچ کړو. او چې کله رمضان مبارک بیا شروع شي نو بیا به انشاءالله تعالی د هغې ګناهونو نه به زموږ عادت ختم شوی وي او د رمضان مبارک په میاشت کې به بیا د الله رب العزت په فضل او کرم سره هغه ګناهونو نه به موږ بچ یو او سره سره د رمضان مبارک چې کوم برکات دي رحمتونه دي هغه به موږ تاسو ته حاصلېږي. یو کار خو دغه دی. دویم کار دغه دی چې د رمضان مبارک د میاشتې نه مخکې چې کوم کسان په مونځ کې سستیانې کوي مونځ خو ظاهره خبره ده فرض دی لیکن که چېرې یو انسان سستي کوي په مانځه کې د جمع سره مونځ نه کوي نو د جمع سره او د فرض مونځونو اهتمام او سره د فرض مونځونو سره د نوافلو اهتمام د نوافلو یا دغه شان د تهجد اهتمام که چېرې موږ د رمضان مبارک د میاشتې نه مخکې د مونځونو پابندي شروع کړو عادت به جوړ شي او د هغې نه علاوه چې کوم نوافل دي او دغه شان تهجد دي د هغې موږ تاسو اهتمام کوو نو یقیني طور پر د رمضان مبارک په میاشت کې یو فرض هغه په 70 فرضو باندې په 80 فرضو باندې بدل لې یعنی یو فرض مونځو کې د 80 فرض مونځونو ثواب ملاويږي او که چېرې یو نفل وکړي نو د یو نفل چې کوم ثواب دی هغه په څو بدل لې هغه په فرضو بدل لې یعنی موږ د رمضان مبارک میاشت کې چې سنت کو یا اصل نفل وغیرہ کو نو الله رب عزت د فرض پکاته کې هغه چې یعنی هغه د فرض شماري د فرض ثواب ملاويږي باغی باندې
نو کچری د رمضان مبارک د میاشتې نه مخکې موږ د منځونو پابندي شروع کو د نوافل کثرت شروع کو او دغه شان د تهجد اهتمام کو نو ان شاء الله تعالی د رمضان مبارک په میاشت کې موږ عادت یو او د رمضان مبارک په میاشت کې موږ بیا یقیني طور پر چې عادت یو نو د نوافل اهتمام وکړو په کثرت سره د تهجد او دغه شانتي د ذکر او اذکار اهتمام وکړو نو دا د هغې لپاره ضروري ده چې د رمضان مبارک د میاشتې نه مخکې د منځونو پابندي شروع کو د نوافل او د تهجد وغیرہ چې کوم دي پابندي د موږ د اوس نه شروع د هغې نه علاوه دریم کار چې کوم دی هغه د قرآن مجید تلاوت دی د قرآن مجید په موږ تاسو باندې ډېر غټ حق دی سمجھ کې خبر راځي د قیامت پر ورځ باندې به دا قرآن مجید د انسان په حق کې سفارش کی یا د انسان په مخالفت د داسې سفارشي دی چې د سفارش الله رب تسلیم کړل دی به د الله رب په بارګاه کې جګړه کوي چې اے الله دی فلانا انسان زما حق نه دی ادا کړی نه ما ته کتلی نه زما تلاوت کړل نه په ما باندې عمل کړل بلکې پکور کې به خالی خو په کپڑا کې به را نغته ما خالی خو د برکت لپاره نو چې کوم انسان د قرآن مجید چې حق دی هغه نه ادا کوي نو یقیني طور پر د قرآن مجید د الله حضرت کلام دی د قیامت ور باندې دا انسان مخالفت کی جګړه کوي او دا انسان با د دې قرآن په بدولت سره د جهنم ته ځي یعنی دا قرآن مجید به دغه په حق سفارش وکړي چې الله د جهنم ته ورځوي ځکه چې زما حق نه دی ادا کړی نو الله رب العزت په دغه سفارش قبول کړي او د انسان چې کوم انسان د قرآن مجید حق نه ادا کړي نو د جهنم ته ورځي او دغه شان چې کوم انسان د قرآن مجید حقوق ادا کړي د قرآن مجید سره محبت ساتي قرآن مجید تلاوت کوي زده کوي او دغه شانتي مخکې نور ته مخې په دې باندې عمل هم کوي نو یقیني طور پر دا د قرآن مجید حقوق دي نو چې کوم انسان د قرآن مجید سره محبت ساتي د قرآن مجید تلاوت کوي روزانه راخلی وي نو یقیني طور پر بیا په دې باندې عمل هم کوي نو دا د قرآن مجید حقوق دي د قیامت پر باندې به د داسې انسان په حق کې سفارش کوي الله دې چې کوم دې زما تلاوت پې کوو زما حقوق ادا کړل زما سره محبت ساتو اے الله زه د په حق کې سفارش کوم د جنت ته ولېږم نو د قرآن مجید په سفارش باندې به الله رب جل دا انسان جنت ته ولېږي په جنت کې به داخل کی نو بهرحال د قرآن مجید تلاوت کچې تاسو زده نه نو زده کړه شروع کړئ د اوس نه تلاوت شروع کړئ چې څومره زیات تلاوت کولای شي ځکه چې د قرآن مجید د رمضان مبارک میاشت چې کوم دی ډېر ګهره تعلق دی موږ په تراو کې اورو د هغې نه علاوه صرف اورېدنې دي بلکې په خپله د دې تلاوت کولو هم دي یا په دې باندې عمل کولو هم دي د هغې نه علاوه د دې چې کوم ترجمه ده د هغې سره موږ د قرآن مجید وایي چې الله رب عزت په خپل په دې کلام کې موږ تاسو ته څه ویلي سمجھ کې مو خبر راځي نو کچري د دې تلاوت موږ اوس نه موږ شروع کوو د رمضان مبارک د میاشتې شروع کېدو نه مخکې د دې موږ اهتمام شروع کوو نو ان شاء الله تعالی د رمضان مبارک په میاشت کې بیا موږ عادت یو د قرآن مجید کثرت سره تلاوت کو او چې په کثرت سره د قرآن مجید تلاوت کو نو یقیني طور پر د رمضان مبارک په میاشت کې یو عمل هغه الله رب عزت بیا چې کوم دی 70% او 1% هغه بڑھاوي نو قرآن مجید تلاوت اهتمام دا کچري د اوس نه موږ کوو نو ان شاء الله تعالی د رمضان مبارک په میاشت کې موږ تاسو ته مثلا نه راپېږي بیا به زمونږ عادت جوړ شوی وي نو د دې درې شیزونو تاسو اهتمام کوئ د مانځه اهتمام دی د ګناهونو د توبې او دغه شانتي د قرآن مجید د تلاوت اهتمام دا درې کارونه داسې چې دې په حوالې سره د اوس نه چې کوم دی تاسو په دې باندې عمل شروع کړئ نو ان شاء الله تعالی د رمضان مبارک چې کوم بابرکت محنت ده د هغې میاشتې چې کوم برکات دي د هغې چې کوم مقصد دی هغه به موږ تاسو ته حاصلېږي ځکه چې داسې بابرکت میاشت ده چې دا یو سیزن دی دا د لوټ مار سیزن دی نه سبا کې زمونږ چې کوم خلک دی هغه دنیوي حوالې سره به دي کې لوټ مار کوي هر شی به بڑاو کوي لیکن دا د عباداتو په حوالې سره د نیکیانو په حوالې سره دا د لوټ مار میاشت ده چې به دې کې الله رب عزت هر نیکي چې کوم دی او 1% بڑاو کوي او دا غي نه علاوه یو نفل یو انسان کې هغه په فرض بدل لې یو فرض چې کوم دی هغه په او یا فرض بدل لې یو سیزن دی بهرحال الله رب عزت موږ تاسو ته میاشت نصیب کی او په دې میاشت کې چې کوم د عبادت دي د دې میاشت چې کوم حقوق دي د هغې د ادا کولو توفیق دی الله موږ تاسو ته نصیب کی اجازت راکړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ